زمونږ د نن ورځې حقیقت یوه چونګښه په اوبو کې واچوئ او بیا دغه لوښی په اور کېږدئ. هر څومره چې د اوبو حرارت درجه لوړیږي یعنی اوبه ګرمیږي نو په هماغه اندازه چونګښه د نوموړې اوبو سره ځان عیاروي. دا عیارول تر هغه وخت روان وي تر څو اوبه د جوش نقطې ته ورسیږي. بیا نو حالات د چونګښې تر کنټرول او عیارولو تیریږي او چونګښه فکر کوي چې نور باید له دغه لوښي څخه ځان بهر کړم. اوس چې چونګښه هر څومره ټوپونه ووهي له لوښي څخه نشي وتلی، ځکه چې خپل ټول توان او انرژي له اول څخه د اوبو د ګرموالي سره په عیارولو کې له لاسه ورکړې ده او بالاخره چونګښه مړه شي. آیا ویلی شو چې د چونګښې د مړینې لامل څه و؟ ډېری خلک یې لامل ایشېدلې اوبه ښایي، خو نه، حقیقت کې خپله د چونګښې غلطي وه او بې وخته پرېکړه وه چې په صحیح وخت کې له لوښي څخه راونه وته او مړه شوه. انسان باید له ډېرې هوښیارۍ سره مخکې له مخکې حالات درک کړي او پرې نږدي چې د ناوړه چاپېریال سره په تدریجي عیارولو خپل ذهني او جسماني قوه دومره ناتوانه کړي چې بیا د نجات او خلاصون بله لاره نه وي پاتې. دا دی زموږ د نن ورځې حقیقت. د دغې چونګښې په شانته کوشش کوو چې د حالاتو سره ځان برابر کړو. ولې موږ کوشش د دې نه کوو چې خپل حالت بدل کړو؟ کله چې موږ کوشش د دې وکړو چې خپل حالت بدل کړو نو الله رب العالمین هم موږ سره بیا مرسته کوي.